اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم مولوی رحمت الله د نعمت آباد ولسوالۍ د ماوین په صفت باندې او داسې د قوم د علاقې د دې سیمې داخل عالم یم. موږ په بار کړي هم دا د آینده دپاره هم کوشي. مثال اول موږ ته د معارفو په سطح کې په اسلامي امارت موږ ته توجه وکړي. مدارس شته خو له اقتصادي وجې چې پلچې دي، مکاتب افغاني حکومت کړي دي خو نیمګړي پاتې دي، پوره سر ته نه دي رسېدلي. صحت عامه د موږ ډېره په پلچ کې د یو مریض له دې وخت خالي ورګون ته رسوو، د علاقو ته رسوو. 6 غنټې سفر ده په دا لارې باندې. ډېرو ښځو او ډېرو وړکیو په لارې باندې ډېرو مریضانو روح له لاسه ورکړه. لارې کچه دي. اسلامي امارت باید دا سرحدي ولسوالۍ د پلو ته دي، نور مشکلاتو هم دي. دا مخلوق اوس کډو ته سیخ دي، ډېر خلک بارېږي. باید چې اسلامي امارت ډېر توجه په دا درې بخښو کې ورته وکړي، خاص په صحت عامه کې او د وچکالۍ په سطح کې او د هغه په باره کې ډېره توجه غواړو د اسلامي امارت د معارفو په سطح. یاره دا ظاهره د نیس په نامه دي چې یو 2-3 ښوونځي شته د خالي تاسیس شوی دی، معنا نیمګړې چارې سوي دي، مکاتب دي تیره دوره کې جوړ سوي دي خو پوره سر ته نه دي رسېدلي. او دا خلک پوره خواهش لري چې مثال تر یو حده پورې ځکه د یوې ښځې روزل د ټول کاله روزل دي، موږ خواهش لرو چې دا کارونه وشي. موږ خالي دا تیر وخت هم یا په سټلایټ یا افغان ټیلیکام یو څو دستګاوې په دا سیمه کې لرو، د یولو بلجا کړي مسافر وکړي، د خلکو له دغه ژبه کار اخیسته. اوس هغه هم په لجېدو راغلي د خلک د جلبېدلي دي، برکاټونه نه ورته کېږي. ډېر اشد ضرورت موږ دغه خبراتي سیستم ته لرو چې باید فعال شي او جدا رأسا زر تر زره فعال شي. ډېر سخت مجبوریتونه ورته لرو چې موږ هېڅ دغه طریقه نه د پیشني حکومت کې مماثلونه کړي دي، درخواستونه پراته دي طالبانو له طرفه، د امارت طرفه چې مخکنی هم راته رسمي شوی ده خو لیکن اقدام نه ده شوی. موږ له حکومت څخه دغه خواهش لرو د اسلامي امارت څخه چې باید دغه سرحدي ولسوالۍ د احتیاجات ډېر دي، نوې ابتدایي حالت ته خو بېروزګاري دومره ده ولا چې به دا اوس ښار دی موږ چې کوم روان یو موږ تاسې د نعمت آباد د ولسوالۍ په ښار کې ووینې دا په ډلو کښلي ځوانان ګرځي ولا د دغه سیستم نه لري چې زه بېګا څه وکړم، سهار څه وکړم او بېګا ته یوه ګوله ډوډۍ مړۍ په شیش برابره کړم، یا پاکستان ته ځي یا بل وطن ته ځي منډې وي. ډېر بېروزګاري چې کړي مخکې به په د خپلو کروندو یا به د ژغورځو یا به د غرو مصرفو اوس دا هم له وچکالۍ سره له نیز سره مخ دي. خلک پیش هم څه بېروزګاره وو دلته خو اوس خو یې مخ انتهایي ته دا بېروزګاري رسېدلې. مخکې وخت و د اسلامي امارت تر راتګ مخکې پیش وخت داسې و چې عام د زنغوزو ونیولې کېدې، عام دغه منځه وله کېدله، دا لرګي ویل کېدل. بیا د اسلامي امارت له خو طرفه څه پایبندۍ پرې ولګېدې. دا شیان خو اوس خلک په قدر پوه شو، دا خو مخلوق خپله بند کړي دي. خو دا د هغه په باره کې د شنو ونو لکه دا موږ د شیرون ونه بولو یا دا شنې کوي یا دا بوټي کوي دا کمې موږ نو خروار څه چالو دي څه ویلې کېږي خو پاکستان ته نه دي اوښتي، بېرته خپل ملک ته ځي. خو په دغه کې چې باید څه کوښښ وشي ډېر مشکل نشته. موږ مخکې هم پیشنهادونه کړي دي باید د اسلامي امارت چې هلته سره څومره امکانات یې کم شي یارې خو باید تر حده د پاکستان تر سرحده ورسېږي، تر اوسه که دا لار فعاله شي. د ډېرو خلکو ستونزې به له صحت عامې او له تعلیمه او له روډه دا هغه شي باید په عمومي شیانو خدمت ډېر وشي. شخصي ګټې باید تر نظر داسې نه شي لکه عمومي لکه تېره اداره کې چې پر شخصیات خلکو ډېر مهم بلل، تر عمومي ګټو باید لکه روډونه، صحت عامه، تعلیم، روډونه ډېر خراب دي چې دوی سره کوم امکانات باید چې کم شي چې موټرو په مخ خو دومره خلاص شي، دومره برابر شي، څه پایبندۍ دي کې، څه مینکارۍ دي کې، څه د لنډو لارو ترتیب جوړېدای شي. په دغو امکاناتو امارت له مشترک کارکاج کې خدمت